سلامونه. د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر د طالبانو له یو پلاوي سره په لیدنه کې د نشه یي توکو په ضد د مبارزې لپاره د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ایراني اړخ له طالبانو سره د پولیسو په برخه کې د همکارۍ وړاندیز کړی دی. د ایران د رپورټ له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په ضد د مبارزې مرستیال ترمنځ ناسته کې ایراني چارواکي علي اکبر پورجمشیدیان د دواړو خواوو ترمنځ د ځینو ستونزو په ځانګړې توګه د اوبو د حق موضوع ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې دا یو شرعي او قانوني حق دی او دواړه لوري باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې وکړي، ځکه که دا ستونزه هواره سي موږ کولی سو په اقتصادي او امنیتي برخو کې هم لاسته راوړنې ولرو. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال په دې ناسته کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې موږ په افغانستان کې د نظم او ثبات زیاتوالی وینو چې یو مهم دلیل یې د امریکایانو وتل دی. پورجمشیدیان ویلي دي چې د افغانستان او ایران پرمختګ او ثبات له یو بل سره تړلي دي. هغه د ایران، افغانستان او پاکستان د پولیسو ترمنځ د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه وکړه او ویلي دي چې نن ورځ د مخدره موادو په ضد مبارزه یو عملي کار دی او یوازې د دوی د لارې بنسټ نه کوي. د ایران پولیس په مختلفو وسایلو او مسلکي روزنې مجهز دي او کولی سي خپلې تجربې له افغان پولیسو سره شریکې کړي. پورجمشیدیان دغه راز د سرحدي همکاریو په پراخوالي ټینګار کړی دی او ویلي دي چې ځینې اقتصادي پروژې چې دواړو هیوادونو ته ګټه رسوي د سرحدي اخلاقاتو له امله ځنډېدلې دي. په دې ناسته کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نشه یي توکو په ضد د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق همکار ویلي دي چې د امریکایانو له وتلو وروسته افغانستان ته نسبي امنیت راغلی او فساد کچه پکې کمه سوې ده. ایران طالبانو ته د پولیسو روزنې برخه کې د همکارۍ وړاندیز کړی دی او طالبان هم د دې په اړه باندې له دوی سره په دغه غونډه کې ناست دي او په دغه موضوع باندې مختلفو بحثونه کړي دي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.